د خان آباد ولسوالۍ مرکزي روغتون هغه ناروغان چې د درملنې لپاره په قطار کې ولاړ دي له دې ډلې ځینې نوبت ته انتظار وباسي او ځینې نورې تر درملنې لاندې دي د دغه روغتون مراجعین وایي چې د اسلامي امارت په بریا سره په دغه روغتون کې د خدماتو په عرضه کې ښه والی راغلی او اسانتیاوې یې تر یو حده زیاتې شوي دي انشاءالله سه پوره خدمت کیږي دلته او موږ ډېر راضي یو تېنه نو زموږ هر څه مشکل سي مکمل دلته مشکل زموږ حل کیږي ډاکټر صاحبان زموږ ډېر خدمت کوي ډېر قدر عزت کوي زموږ خدای دې ژوندي لري دغه ته راغلم دغه تکلیف راته پیدا شو اول خدای دوم دغه ډاکټرانو تر دغه وخته پورې بیخي فوقالعاده رسېدګي له هر څه امکاناتو سره ډېر یو ښه په هغه باندې ما استقبال شولم له بلې خوا د دې روغتون له خدمتونو څخه د خلکو رضایت ډاکټرانو ته د لا خدمتونو د وړاندې کولو روحیه وربښلې دا ډاکټران وایي 4 ساعته د خپلو خلکو خدمت کوي او د ناروغانو په درملنه کې نه ستړي کیږي خو د اسلامي امارت له حکومت څخه له دې کبله مننه کوي چې په روغتون کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په موخه یې ورته اسانتیاوې برابرې کړي دي احتمالاً د لابراتوار کې د ورځې 15 اتیا مریضه معاینات کیږي نو مریضان 4 ساعته نوکریوال موږ لرو چې یو شپه پس 2 لبرانت است موږ نوکریوال 4 ساعته لابراتوار خوشی البته د شپې هم سهاری که شما میبینین شعبه عاجل دیچ خان آباد است این شعبه 24 ساعت برای مریضان و مریضداران 24 ساعت باز است بل لور ته بیا د خان آباد ولسوالۍ د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې د دې ولسوالۍ ټولو وګړو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره یې هڅې روانې کړي دي او تر دې دمه یې په یو شمېر لرو پرتو کلیو کې څو روغتیایي مرکزونه هم جوړ کړي دي زموږ لیله الحمد وکولی شول په ډېر کم وخت کې 4 کلینیکونه مو له علمي ساحه کې نوي ایجاد کړل چې هغې جملې نه موږ په چونۍ سیمه کې چې هغه په للمه کې یو لرې پرته سیمه ده چې هلته ډېر ولسونه میشت دي هلته مو یو کلینیک تازه افتتاح کړ د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې په دغه ولسوالۍ کې د روغتیایي مرکزونو څخه خپل رضایت ښیي چې د اسلامي امارت له فتحې سره په هیواد کې روغتیایي برخې ته تر بل هر وخت زیاته پاملرنه شوې